درنو ملګرو سلام او ښې چارې زه هیلهمند یم چې تاسو بخیر او له کرونا نه به په امان یې. یو ځل بیا د پښتو ګرامر ټولګي په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محمود ستاسې هرکلی کوم، ستړي مه شئ. درنو ملګرو نننی درس زموږ ستایلون یا صفت دی. تاسې به کله صفتونه خامخا اورېدلي وي او خپل صفت بیا په ځینو ښه لګي په ځینو ښه نه لګي. ځینې درته وایي ته څومره ښکلی یې، دا ستا صفت خو ځینې درته وایي چې ته څومره بدرنګ یې، دا هم ستا صفت دی خو منفي. نو نن زموږ ستاسې درس ستایلون یا اجکټیو دی. ستایلون هغه د نومیزې ډلې هغه توک دی چې د یو اسم څرنګوالی، د یو اسم ښه والی، بدوالی او یا هم د یو اسم کیفیت او اندازه بیانوي. ستایلونونه چې دي دا د اسمي ډلې په برخه کې راځي، خو یوه مسله تاسې له ځانه سره تل یاد وساتئ چې ستایلون که چېرته په نحوي یا صرفي چاپېریال کې یو د رشد بیا ستایلون دی، که یوازې رشد هغه ستایلون نه دی. مثلا زه وایم تور. تور که چېرته د تاسې پوښتنه وکړم چې ښه دا تور څه شی دی، تاسې به رسي راته وایي چې یاره تور صفت دی. نه، صفت دا نه دی، دا اسم دی. که یوازې ځان که دا چېرته وکارول شي دا اسم دی، ځکه دا یو شکل، یو رواني شکل زموږ سره په ذهن کې لري. که تاسې وایئ چې تور، تاسې سترګې پټې کړئ، زه تاسو وایم تور، سترګې پټې کړئ، خامخا تاسو د تور شکل ذهن ته راځي، یو تور رنګ ذهن ته راځي. خو که چېرته چې تور رنګ ذهن ته راغی، یعنې یو رواني معنا یې دا ورکړه، نو دا اسم شو، دا د رنګ لپاره چې ستاسې په ذهن کې دی. خو که قلم ورسره ولیکم بیا نو صفت شو. دا صفت شو، دا موصوف شو، یعنې ستایلون او ستایل. بیا نو هغه وخت کې صفتي حالت اخلي. نو پکار دا ده چې موږ تاسو پرې پوه شو چې صفت که چېرته ونه کارول شي په صرفي چاپېریال کې یا له خپل موصوف یا له ستایلي سره یو ځای رانه شي، نو بیا صفت نه دی. که چېرته موصوف ورسره راشي نو بیا صفت دی. یو مسله چې تاسو ته روښانه کوم او هغه دا چې د صفت نه هدف یوازې دا نه دی چې یوازې ښېګڼې به بیان شي، نه، د صفت نه هدف دا دی چې ښېګڼې بدګڼې دواړې بیان شي. اوس زه مثلا ووایم چې بدرنګه جنۍ، خفه نه شئ، هلک به مصروف کړو چې بیا جنۍ خفه کېږي. صحیح، هلک و جنۍ دواړه کړای شي، مشکل نشته. بدرنګه جنۍ یا بدرنګه هلک، دا بدرنګي چې ده دا یعنې په ګرامري اصطلاح دا صفت دی، خو په عامه اصطلاح چې موږ تاسې په کور کې وایو نو بیا بدرنګه خو صفت نه شو. یعنې موږ وایو چې د فلاني مې بدګڼې بیان کړي، نو صفت یوازې ښېګڼې نه دي، صفت بدګڼې هم دي. بله مسله دا ده چې پخوا به موږ تاسې ویلي چې یاره صفتونه تل له اسم نه مخکې راځي. نه، داسې نه ده. په نحوي چاپېریال کې کېدای شي صفت هم له موصوف نه وروسته راشي، چې په هغې به بیا وروسته بحث. راځئ یو بله مسله چې هغه د ستایلون درجې دي. درجه موږ تاسې تر ډېره پورې د پښتو ژبې ځانګړنه دا ده چې دغه د وروستاو په اساس ځینې درجې ټاکل کېږي، خو په پښتو کې موږ د صفت دپاره 3 درجې ټاکلي دي چې هغه د اداتو په شکل کارول کېږي. هغه دا دي چې ښه، ډېر ښه او خورا ډېر ښه. مثلا ښه کور، ښه د کور دپاره صفت شو، ښه کور. صحیح، ډېر ښه کور. مثلا یو چا ته وایي چې ولا یو ښه کور مې د کرایې لپاره پکار دی، دی یوه درجه ده د صفت د کور لپاره. خو که لږ غواړي چې د هغه نه موډرن او اصلي او ښه وي او خوندور وي، نو بیا وایي چې ولا یو ډېر ښه کور مې پکار دی. خو که چېرته بیخي ډېر په هر لحاظ پوره وي، نو بیا داسې وایي چې خورا ډېر ښه. مثلا موږ تاسې وایو چې ولا فلاني فلاني ځای کې مې درته، یا ولا محموده په فلاني ځای کې مې یو خورا ډېر ښه کور جوړ کړی. معنا دا چې دا دومره لویه درجه د صفت چې بیخي کاملا ټول هغه اسانتیاوې کې
موجود دي دا هغه درجې شوې. بل بحث د صفت ډولونه دي. راځئ چې په دې وغږیږو چې صفت په څو ډولونو ویشل شوی. کوم شیان صفت دي، څه ډول صفتونه دي، موږ په پښتو کې کوم صفتونه لرو. ستاینومونه په بېلابېلو ډولونو ویشل شوي دي. زه په نوبت کوم. یو اصلي صفتونه دي. اصلي ستاینومونه دا هغه ستاینومونه دي چې کاملا په بنسټیز او په اساسي ډول د یو اسم لپاره وکارول شي، د هغې ښېګڼې بلګڼې یا څرنګوالی او یا هم کیفیت بیان کړي. مثلا ما مخکې تاسو ویلي چې سور موټر، د سور د موټر لپاره صفت. مثلا وایم چې ښکلی کور، ښکلی د کور لپاره صفت دی. دویمه برخه یعنی دویم ډول ستاینومونه چې دي هغه زموږ سره نسبتي ستاینومونه دي. نسبتي ستاینومونه هغه ستاینومونه دي چې هم هغه ستاینوم دنده سرته ورسوي او هم په نسبتي ډول راشي. مثلا زه وایم چې هراتی هلک، ننګرهاری په ننګرهار کې چې مشهور دي څه دي؟ ننګرهاري زیتون. زیتون ډېر مشهور دي په ننګرهار کې. نو موږ وایو چې ننګرهاري زیتون. دغه ننګرهاري یا ننګرهاری یا هراتی دا چې دی توصیفي نسبتي صفت دی، یعنی په نسبتي بڼه باندې یو اسم ستایلی دی یا هم د یو اسم لپاره صفت واقع شوی دی. درېیمه برخه چې زموږ سره یا درېیم ډول ستاینومونه دي هغه عددي ستاینومونه دي. عددي هدف دا دی چې دا ستاینومونه د یو بل اسم مقام، درجه، پور وښیي. مثلا موږ وایو چې لومړی مقام چا خپل کړي، لومړی، دویم. مثلا زه وایم چې احمد یا لومړی دی، محمود دویم دی او دې ته ورته نور. لومړی، دویم، دریم، څلورم دا درجې عددونه چې څومره دي دا په توصیفي بڼه هم کارول کېږي. څلورمه برخه بیا پوښتنیز دي. د دې نه هدف دا دی چې د پوښتنیز نه هدف دا دی چې د پوښتنې په بڼه هم وکارول شي. مثلا کومه جنۍ، یا مثلا وایو چې څه وه او دې ته ورته نور چې دغه شان حالتونه ورسره وکارول شي په پوښتنیزه بڼه باندې هم راتلی شي. بله زموږ سره فعلي ستاینومونه دي. د فعلي ستاینومونو نه هدف د فعلي ستاینومو مسلې ته لږ ډېر جدي غوږ شئ چې دا مسله لږه مهمه ده. فعلي ستاینومونه موږ په دوه برخو ویشو. یو ته یې مفعولي وایو، فعلي، او بل ته یې فاعلي. فاعلي نه هدف دا دی یعنی ستاینوم د فعل د توکو پر بنسټ جوړیږي خو حالت یې څه وي؟ فاعلي وي. یعنی کار یعنی دا ستاینوم د فعل د توکو پر بنسټ جوړ شوی وي خو د حالت یې څه وي؟ فاعلي وي. مثلا زه په فاعلي کې تاسو ته وایم راتلونکی طوفان، راتلونکی جګړه، راتلونکی باران او داسې نور. یعنی د فعل د توکو پر بنسټ دا خو فعلي توکي دي، کنه راتلونکی دا اونکي او دې ته ورته نور. د فعل د توکو پر بنسټ جوړ شوي دي خو د دغه ټول جوړښت حالت چې دی دا فاعلي دی. دا یو. مفعولي چې دی بیا هغه دې سره توپیر کوي. مفعولي هم د فعلي توکو پر بنسټ جوړ شوي وي خو حالت یې مفعولي وي. مثلا وایم ګنډل شوي جامې، ګنډل شوي او داسې نور، دا فعلي توکي دي. صحیح؟ خو د دغه جوړښت حالت چې دی مفعولي دی، یعنی کار پرې شوی دی، په جامو باندې کار شوی چې ګنډل شوي دي. ګنډل شوي جامې، مثلا خوړل شوې ډوډۍ، مثلا وایو چې کرل شوی باغ،
وهل شوي انسانانو داسې نور دې ته چې وایي مفعولي ستاینومونه. بل ډول ستاینومونه چې زموږ سره په پښتو ژبه کې کارېدونکي دي نه یوازې چې په پښتو ژبه کې کارېږي بلکې په نورو ژبو کې هم کارول کېږي چې هغې ته یې دا شپږم دې ته اشاروي وایي. اشاروي ستاینومونه اشاروي ستاینومونه چې موږ یې اشاروي ټاکونکي یا ټاکندویان هم بولو دا اشاره کوي او د اشارې په اساس راځي خو دې سره مرجع هم ذکر کېږي. وایي مثلا هغه هلک دغه قلم او داسې نو دې ته موږ اشاروي ټاکونکي هم وایي. پخوانیو ګرامرونو کې بنسټګرانو ورته نورو ژبپوهانو دا په اشاروي صفتونو کې هم کارولي دي خو تر ډېره پورې ځان مطالعې په اساس که چېرته دا موږ د اشاروي ټاکونکو په ډله کې تشریح کوو هلته به ډېره ښه راځي. خو په دې خاطر چې تاسو کله ګنګس نه شئ او کنفیوز نه شئ نو ما دلته دا برخه هم تشریح کړله چې تاسې باید متوجه ورته اوسئ. بله موضوع زموږ سره د مجردو یا هم د معنوي ستاینومونه ده. معنوي ستاینومونه هغه ستاینومونه دي چې په مادي نړۍ کې موجودیت ونه لري. ما نو څه مخکې فکر کوم په تېرو درسونو کې هم درته ویلي ځینې څیزونه دا دي چې په پنځو حواسو حس مثلا دا قلم دی ګورم یې صحیح هوا ده بوی کوم حس کوم نو په دا پنځه حواس دا دي چې د بوی داسې چې موږ بوی کوو د څکلو چې د ذایقې حس دی د اورېدلو چې موږ یې واورو د لیدلو چې موږ په سترګو وګورو او د لمس کولو چې موږ یې لمس کړو. نو معنوي صفتونه چې دي دا باید په دغه پنځو حواسو حس نشي مستقیم بلکې غیر مستقیم کېدای شي دغه وي حس غیر مستقیم حس شي لکه لیونتوب کمعقلتوب بېعقلتوب دې ته ورته نور میندوب یعنې مستقیما دا نه حس کېږي خو په غیر مستقیم ډول یې موږ کولی شو چې حس کړو. اوس د بېعقلتوب خو موږ په سترګو نه ګورو چې یو سړی بېعقل دي او ښکارونه یې شوي چې موږ وایو هغه بېعقل دي نه هغه موږ نه ګورو خو د هغه کارونه چې کله موږ کوو تاسې وګورو نو بیا ووایو چې دې کې لږ د عقل کمی دی او بېعقل. ښه بله موضوع زموږ سره د پرتلیزو ستاینومونه ده. د څه شي پرتلیزو بخښنې سره چې دا باید دلته کېږدم پرتلیز ستاینومونه. پرتلیز ستاینومونه هدف دا دی چې دا یو څیز له بل سره کمپیر پرتلی وایي چې احمد د محمود خورا تکړه دی. دلته دغه حیثیت چې دی دا پرتلیز دی. نو دا د پرتلیزو ستاینومونو برخه. ښه یو مسله تاسې به د یو شمېر استادانو نه یا یو شمېر کتابونو کې لیدلي وي چې زه فکر کوم چې هغوی ساحوه شوي دي یا دغه موضوع چې دا تعامل وړ بحث دی. هغه دا چې موږ تاسې پخوا لوستي البته ما هم لوستي کېدای شي تاسې هم لوستي وي چې ټول صفتونه چې دي دا له اسم نه وړاندې راځي. اول به صفت راځي بیا موصوف راځي. حال دا چې داسې نه ده په نحوي چاپېریالونو کې کېدای شي دا تغییر وشي. نو پس ویلو شو چې د صفت د ځای په اساس صفت په دوو برخو ویشل شوی دی. یو لنډ یا اسنادي صفت دی بل لرې یا خبري صفت دی. نو اول لنډ صفت هغه صفت دی چې د موصوف نه وړاندې راغلی. مثلا زه وایم چې سپین کاغذ سپین صفت دی کاغذ موصوف دی. نو دا دی سپین کاغذ نه هدف دا دی سپین صفت کاغذ موصوف. نو د دغه صفت شوی لنډ یا اسنادي صفت وي ځکه ورته وایي چې دا د خپل موصوف نه وړاندې راغلی جفت ورپسې راغلی دی. دلته کومې نحوي اړیکې یا هم یوې نحوي قاعدې او یا هم د نحوي قواعدو کاردان دې ته اړتیا نشته او نه هم کومې رښتینې ګرامري اړیکې ته اړتیا شته.
دلته بس دا یو توصیفي ترکیب دی چې زموږ مورفولوژیکي برخه کې مطالعه کوو. دې چې وایي لاندې یا اسنادي سپین کاغذ، تور موټر، ښکلی موبایل چې صفت د موصوف نه وړاندې راغی دې ته لاندې یا اسنادي. دویمه برخه بیا د خبري یا لرې صفت ده. دا یوې دا په نحوي چاپېریال کې یوې غښتلې ګرامري اړیکې ته اړتیا لري. دا صفت به له موصوف نه وروسته راځي. مثلا زه وایم چې احمد تور دی. دلته احمد صفت او موصوف تور صفت شو. دا ولې دغه صفت له موصوف نه وروسته راغی؟ ځکه چې دلته یوې ګرامري او نحوي اړیکې ته اړتیا وه. احمد تور دی. مثلا وایم چې زما موبایل نوی دی. مثلا زما موبایل نوی دی. دغه نوی ګورئ د موبایل نه وروسته راغی. دې ته چې وایي خبري یا لرې صفت. دا اوس تاسې نننی درس چې د صفت د پېژندنې سربیره مو پکې د صفت درجې او له دې ور علاوه د صفت ډولونه ولیدل. که چیرې وړاندیز نیوکه او پیشنهاد لرئ کولی شئ موږ ته کامنټ کړئ. زما فیسبوک اکاونټ درسره فالو کړئ. د زرپاڼې پاڼه لایک کړئ او همدارنګه د زرپاڼې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. مننه.